دې کې आवाज دی د لتا منګیشکر ټرای په کومه हमको हमी से चुरा दिल में कहीं तुम छुपा लो हम अकेले खो न जाए दूर तुमसे हो न जाए पास आओ गले से लगा लो ला 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 خا دا موټو پتلو خو زه پیژنم نه خو لکه आवाज مې لږ اورېدلی دی که چېرته نوم یې غلط اخیستی کېږي نو هغه یو आवाज داسې دی چې ارے موٹو بھیا تم مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہاں آنے کے لیے بہت دیر لگے گی ارے موٹو بھیا یہاں آنے کے لیے میرے ساتھ بہت بڑی کار ہے اور اس میں ہم جائیں گے آغا صدا سے دی چې زوی د بارک ملي ته ټلیفون وکړي نو داسې دی چې وایي السلام علیکم دادا وعلیکم سلام زوی څنګه ګوله بیخي دې ځان ښیه کوې ګوره زمونږ تپوس نه کوې ښه اړیکه دادا ته هم خبرې زده کړې ښه کینه صد کوزه زه به ستا نه دا تپوس کوم که ته به زما نه دا تپوس کې چې خبرې دې زده کړي نه خیر دادا نو ستاسو د دور چې کوم دی لږ داسې ساده واده و لکه د شوتلو دور زمونږ خو ګوره ډېر ناشنا دور دی کینه صد کوزې اوس خلک زما په خیال دا بېدمنو جامې ډېرې چې ځکه ستاسو ناشنا دور دی او دادا اوس هسې نه ده خولې نه دي چې د سهي الفاظ راوځي د مور له مې ورکړي یو څو خبرې ورسره وکړمه وا د خبرې وسه ده وکړه ته بچو السلام علیکم وعلیکم سلام مور ستا خو بیا نن ډېر پنچر دی ولې ته بچو څه به درته ووایم دغه پلار دی چې کور کې برند پروت دی بهر ته نه وځې بهر نه وځې خو ګیا مې په خپله راوړله وه چې کوم دی هغه سروته مې بوتاوه وکړه نو دا اوس لکه په ځان کې دونه د مینې چې بوتاوې وکړې هغه نور څوک شته ګورې کې که نه بچه که ته خپله نازول یادیانو خو د کار نه ده حجا بله ورځ یې وړه واغږل جو په هغې روټو کې ټول بنګړي مات شو نو غاښونه یې راله خراب کړو ښه بس نورې مورې ښه خو یې که نه داسې نه وې چې لکه چا سره خبرې مبرې وکړم ورکولې که نه ښه بچه واله خبرې ورسره وکړه هلو السلام علیکم وعلیکم سلام خوا کې مې نه چې اوس مې ده نه یو څنګه پورې ده ګړی یو ولې ما څه غلطي وکړه نو اوس د مشرانو د مخې د ما سره داسې نیغې خبرې کې لږ سیټ دی لرې نو ویې خبرې وکړو اوس وایه اوس سیټ ته راغلم نو اوس خو مړې زه په خپله شرمېږم بیا به سره بابوجي د आवाज لږ شریک کړم بابوجي خو چې اورېدلی که نه هغه وایي چې الله ډېر ښکلی ایرپورټ دی یو مونځ ته ولاړ یې هغه په جومات کې د نیمې پورې کتلي بابوجي وایي چې الله ډېر ښکلی ایرپورټ دی بابوجي په خپله روان ساینس دومره غټه ترقي وکړه هلکه دا حکومت دی تمانچې م ورسره دی خوښی لکه زما په خیال چې ما پسې را روان دی بچه بابوجي خپل ورسره سو اکشن میکشن وکړه تخت خپې وباسه حکومت دی ګیری دی ښه بیا یو پوډري نه چا تپوس وکړی لکه ته څه کار کې نو دی ورته په دې انداز کې وایي چې Yarananga mazhuntuna ta khushungar zam khudashtaune toar pauraz me chotiya بیا
بیا د بابا وابا आवाज دی هغه به ته یو فني کال مطلب په ټلیفون خبرو باندې وکړم چې زوی د سعودي نه ټلیفون وکړي ما خو دغه دا ګوته هم ستړی کړه خو زه دا لاس ورته تاوم نو بیا به ته شاهرخ خان یو اواز دغه کړمه زما خو نن مریم خوږ ده خو زه د واده شپه ده نو ځان باندې به تکلیف تیز کو ټپه خو به ورته خامخا کوم که نه را دا لاس خو مې رپېږي نه که نه ستړی شوی دی د شاهرخ خان هغه یو ډایلاګ دی د یو داس فلم به چا کتلی چا هم نه دی کتلی یاره تاسو خو عجیبه ده د کتلی دوزخ کې به د دې عذاب بېنوېږي خو زه شاهرخ خان ته وایي چې क्यों पीते हो जो बर्दाश्त नहीं कर सकते कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है अरे हंसने का नहीं यार पूरा डायलॉग तो सुनो कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है हम तो इसलिए पीते हैं कि तुमको देख सके तुमको बर्दाश्त कर सके बेहोश हो सके पारों को बुला सके क्यों क्यों उसकी यादें हमें जीने नहीं देती क्यों क्यों ऐसा होता है कि एक चला जाता है शादी के रास्ते पर ऊपर दूसरा अरे इसमें कोई 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 रोने की बात नहीं यार हाँ بیا د شهنشاه ګلوبټ چې ورته وایي تاسو به پیژنئ هغه وایي چې دمانې که د خدای وبخي اغدې دې طاهر خان ته خو د اول د واده مبارک شي د خیر څه د اغدې د خو پتې بېوانا راتلمه خو ښه به د وخت نه وینا وکړه کار دې وکړو نو دا مې ویل لکه که تاسو کې څوک داسې بېوادۍ نو بیا راشي چې تعویضونه وده وکړو شاید کدي بابا ته که نه د خیر څه د واده به وشي هغه د دانش صاحب خبره وکړه چا ویلي لکه د منیر صاحب ویلي که نه وایي چا چې واده کړی دی بدې کړي څوک چې واده نه کوي ښه نه کوي نو خپل منځ کې ټول پوه دي خو موږ چې کوي راغلی کوي که نه او یو دغه اواز دی هغې کې جبن خلي چې وایي زه به تاسو ته یو ټپه وکړم ښه چې یقول اواز مې خوږ دی که نه او په دې واز نیمه راشوه او ما ویل چې څه کې ویلي نه کومه ډېره مننه